د اسلامي نړۍ د خلکو دوه سترې خوښۍ کوچني او لوی اخترونه که څه هم اسلامي مشترکات د ټولې نړۍ د مسلمانانو سره شریک دي خو قومي او ژبني دودونه بیا د هرې ټولنې ځانګړي شوي دي د افغانستان خلک هم د کوچني او لوی اختر 3 ورځې د اسلامي ارزښتونو تر چتر لاندې د خپل کلتور په اډانه کې لمانځي موږ د ختیځ ولایت لغمان په اختریزو دودونو باندې د دغه ولایت له خلکو سره خبرې کوو چې دلته ځانګړي دودونه څه دي او له نورو سیمو سره توپیر په څه کې دی پاچاګل چې د لغمان ولایت مرکز مهترلام اوسیدونکی دی د دغه ولایت د ځانګړو اختریزو دودونو په تړاو راته وایي رسم دود دا شی ده چې د سحر له خوا نه ښه اوږد دسترخوان خورو او په دې کې رقم وي دغه ته وسه پورې ده چې د چا څونه وسه کېږي دا له خیره سره دا نوش کوو ورته بیا ځو امام ته ځو ځانونه پرې میځو بعد هغې نه نوې جامې اغوندو او کوم چې د مسجد سره هغه لري علاقه لري مشران دي که نه هغه بیا ځي د جمعې مانځه هغه ته د اختر مانځه ته هلته بیا اختر مونځ ادا کوي او ماشومان چې دي بیا نه په یو کور بل کور باندې ګرځېږي څوک کیک ورکوي څوک ولچې ورکوي او څوک مثلا 10 روپۍ څوک 15 روپۍ یوه ورځ نیمه ورځ د اول د ځوانانو مثلا د 40 کلونو 22 کلونو مثلا 30 کلونو پورې د دوه رواج دی موږ دا ده چې دا ځوانان اول دي دا مشرانو ته احترام کوي بعد له هغې نه بیا دا مشران یو بل ته بیا ډوډۍ کوو یو بل ته احترام کوو د علیشنګ ولسوالۍ اوسیدونکی جمعګل راته بیا د پخوانیو او اوسنیو اختریزو دودونو په جلاوالي باندې غږېدلی دی دی وایي وړاندې چې دوی تنکي ځوانانو په کلي کور کې به اخترونه ان تر 10 ورځو غځېدل او هغه وخت به ځانګړي دودونه وو چې د اختر خوښۍ به یې څو چنده کولې وایي اوس جګړو کډوالیو او نورو ستونزو د اخترونو رنګ یو څه پیکه کړی دی خو بیا هم ډېر څه له منځه نه دي تللي او د زړو دودونو ژوندي ساتل ډېر کم کار ته اړتیا لري په تېرو اخترونو کې لکه د جمهوریت یا د امارت نه مخکې په زوړ امارت کې تنظیمونو په وخت کې نو څه پکې د خلکو به خوشي کول تیږې به یې اچولې غېږې به یې نیولې یو کلي نه به بل ته تله ډېر یو د بل سره د یو کلي به 3 4 5 ورځې اختر نه خلاصېد تا به ډوډۍ کوله بل تر زوی به د کوله بل به کوله هغه خبرې اوس تللي دي هېڅ نشته فقط دا خبره ده چې زوی ګاه مسجد کې خپل د اختر مونځ کوو او داسې نږدې کورنۍ سره که څوک اختر مبارکي وکړي کړي که نه نور څوک وسه لري ځي بس ایسته راایسته سردرو بس رالو چوکونو عبدالرحمن وایي که څه هم په دې وروستیو کې خلک غربت ترې او بریده ځپلي دي او تېرو څو لسیزو بد وضعیت ترې ډېر څه اخیستي خو بیا هم افغانان کلک خلک دي او اولیت یې دې ته ورکړی چې د خپل پلار نیکه ورپاتې دودونه وساتي هغه په خپلو خبرو کې وایي مختلف سیمې دي او مختلف رسم رواج دي اوس بره مثال د کوستاني د راغی ټال اچوي ټال کې زانګي هغه وخت او دلته اوس نوی سیستم چې دی زانګو راغلی دی بعضې ماشومان دا خوشحالي کوي مشران بیا درستاخان اواروي حجره کې درستاخان اواروي هر څه منظم ساتلی میلمه راځي او هماغه درستاخان هواري تر اخر د ختم اختر پورې پخوانی اختر چې و داسې کار و خلک دومره عصري نه و هغه یو جوړه جامې به وتو کو بکس به یې چې کله اختر راغی بیا به واغوسته اوس چې دی په هر اختر کې خو حتما که څه شی نه وي خو که غریب یم یو جوړه جامه ځان ته کوي اوس داسې خلک غربت ډېر ده شاید اوس بعضې خلک به هغه جامه مو نه کوي دا مشکلات شته یو شمېر ځوانان بیا وایي په اختر کې د هر کلي د ځوانانو ډله د هغوی له ځانګړو لباسونو معلومیږي ځکه ټول یو ډول کالي واسکټ او نور شیان ځانونو ته جوړوي دوی وایي اختر کې بیا د لغمان ولایت د ښار او لرو پرتو درو ترڅنګ ان نورو ولایتونو ته هم سفرونه او میلې کوي او د اختر د 3 ورځو خوند اخلي هر څه مو کالي مو کړي جامې مو کړي چپلکې مې اخیستې دي خولۍ څادر هر څه برابر دی الحمدلله ځانګړی دود خو دا ده چې ټول یو شان جامه کوي او یو شان چپلکې اخلي او څوک واسکټونه یو شان اخلي همدارنګه څادرونه یو شان اخلي د هر چا بېله ډله معلومه وي نو موږ تقریبا داسې ونیسئ 11 کسه یو ځایي خلک وایي د اخترونو او د ژوند په نورو برخو کې که تر انقلابونو ټکنالوژي او مهاجرتونو یو څه تروړلي خو له دې ټولو سره بیا د پام وړ لاسته راوړنې هم لري چې پر مټ به یې وکولی شي خپل رواجونه سینه په سینه نورو نسلونو ته انتقال کړي سحرګل احساس امید راډیو لغمان